د نن ورځې تازه او مهم خبر ولسمشر غني د انحصار له وجې طالبانو افغانستان له میلیاردونو ډالرو مرستو محروم کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ولسمشر غني د ځنګلونو د اهمیت په اړه د خپلو درسونو په لړ کې ویلي. افغانستان د اقلیمي شرایطو یو قرباني هیواد دی او له دې شرایطو سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره نړیوال سازمانونه باید همکاري او مرسته وکړي. خو طالبانو د انحصار او د خپل چلند له وجې ځان له دغو میلیاردو ډالرو څخه محروم کړی دی. ښاغلی غني زیاتوي، په هغه طریقه چې طالبان چلند کوي نه یې ملي مشروعیت ترلاسه کړی، نه منطقوي او نه هم نړیوال. د دغو دریو اړخونو له مشروعیت پرته دغه لوی اقدامات نشي ترسره کیدی. په هغه انحصار او د جرمي شبکای اقتصاد په طریقې په طالبانو رامنځته کړي دغه اقدامات نه ترسره کیږي. ولسمشر غني ویلي په پیل کې باید طالبان د ځنګلونو او همداراز د افغانستان د کانونو او زیربناو په له منځه وړو کې خپل منفي رول ومني. دویم قدم کې باید یوه واضح لار نقشه رامنځته شي چې دوی وپوهیږي د دې کار د ترسره کولو وړتیا نه لري. په شریعت کې لومړنۍ نقطه د خلکو د حقونو ساتنه او د هغوی خوندیتوب دی. که عقل بندي کوئ دا لوی کارونه څنګه ترسره کولی شئ؟ آیا دا ځان غوښتنه ده او که خدمت؟ مسؤلیت نړیوالې ټولنې ته متوجه نه دی. په لومړي قدم کې مسؤلیت هغو کسانو ته متوجه دی چې مطلق انحصار غواړي. ټول باید پوه شو که انحصار غواړئ نو باید نور ابعاد هم ومنئ. ولسمشر د اوبو مدیریت او د ځنګلونو بیا احیا کې د کاکا ناکامورا طریقه او هڅې ستایلي او وایي که چیرې د افغانستان ځنګلونه مدیریت شي نو افغانستان په کال کې 10 تر 15 میلیارډ ډالرو عواید ترلاسه کولی شي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمتو شوی ویډیو. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.